پاکستان کې په تیرو 10 ورځو کې پاکستاني پوځیانو ته درنې مرژوبلې اړولې. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. په شمالي وزیرستان کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 83 پوځیان وژل شوي او څه باندې 65 نور ټپیان دي. ځینې سرچینې وایي پاکستاني طالبانو بریدونه په داسې حال کې زیات کړي چې څو ورځې مخکې په یاده سیمه کې په مدرسه کې هوایي برید کړی. راپورونه خپاره شوي چې له یاده سیمه کې تیر ماښام ناوخته هوایي برید شوی خو تر اوسه په دې اړه چا څه نه دي ویلي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو خوښ شوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.